هغه څه چې زه د خپلو تجربو له مخې ستراتیژیک نوښت بولم د انځورګرۍ پروسې ته یې ورته یو څه دي. زما په کاري برخه کې کله چې پر یو پروژه نوی فکر، ابتکار او یا هم وړاندیز کار کوم، نو داسې یو میتود ته اړتیا لرم چې موضوع ته نږدې وي. د چمتووالي پړاو رښتیا ډېر ارزښت لري. زما د انځورګرۍ لپاره دا ځای مناسب دی، او کله چې خپل کاري ځای ته راځم، لومړی کړنه چې ترسره کوم د خپل کاري ځای پاکوالی او منظم ساتل دي. که دې ته اړتیا پیښه شي چې کوم توکي چیرته کېږدم، همداسې کوم څو کاري ځای مې نور هم په زړه پورې شي. بیا نو خپلو ورځنیو کارونو ته ګورم او د میز پر سر مې د کارونو لست ږدم. خپل خونې ته په ځیر ګورم او له ځان سره وایم ښه نن به کوم کار ترسره کړم. همدا مې ذهن بوخت ساتي. اړتیا نه لرم چې کومه پریکړه وکړم، زه یوازې هغه څه ته ځواب ورکوم چې زما تر شاوخوا وي، او دا د دې زمینه برابروي چې له چاپېریال سره بوخت شم، په فزیکي توګه په ځای کې حرکت وکړم او هر څه ته لاسرسی لرم. وروسته د خونې په یو کونج کې کښېنم او هغه څه ته ګورم چې ممکن کار پرې شروع کړم، او د هغو انځورګرانو آثار ته ګورم چې زه یې ستاینه کوم، او یا هم ممکن د هغو ځینې هنري آثار راوړم چې زما د کار سره ورته والی ولري. دغه آثار ځکه راوړم چې رنګونه یې وګورم، څنګه دې کار اخیستی، او داسې احساس کوم چې له دوی څخه انرژي اخلم. ځینې وختونه دعا ته هم وخت ورکوم. زه تر ډېره په ارامه فضا کې کښېنم، هغه ارامي چې اوس په کلیسا کې ده، دا راپه زړه کوي چې یوازې نه یم. ممکن دا آرامي احساس نشي، خو په یو ډول حس کېږي. دا چې دلته یم او دا ښه ځای دی، په حقیقت کې دا د خدای مهرباني دی. زه انځورګري پیلوم، که څه هم د هغه څه لپاره چې ترسره کوم یې په مستقیمه بڼه ترې ګټه نه اخلم، خو بیا هم زما سره د دې مرسته کوي چې د انځورګرۍ او له فزیکي حالته د کرښو سره نیغه اړیکه پیدا کړم. داسې ده لکه یو ورزشکار چې خپل د بدن غړي ګرموي، لکه څه ډول چې مفصلونه ګرموي، ذهن هم همداسې فعالیت کوي او پر موضوعاتو پوهیږي. ان تر دې ځینې ورځې تمرینونه ذهن ته دا ګټه رسوي له هغه څه سره چې لیوالتیا لرئ تمرکز وکړي. زموږ په پرمختللې نړۍ کې دا ډول فضا رامنځته کول لږ ستونزمنه ده، خو که وغواړو چې رښتیا هم متمرکز اوسو، باید همدا چاره ترسره کړو. ورځني کارونه د دې زمینه برابروي چې په خپلواکه توګه عمل وکړئ. په همدې بنسټ دا خپلواکي اوس د موخې او ارادې په چوکاټ کې رامنځته کېږي. زه غواړم دغه لوري ته لاړ شم، نه پوهیږم چې څه به وشي. دې ته په کتو سره باید په احتیاط سره عمل ترسره کړم، څېړنه وکړم او د نویو پیښو په لټه کې اوسم. خو د دې لارښود په پام کې نیولو سره پوهیږم چې چیرته روان یم. کولی شم پریکړه وکړم چې کوم څه زما سره مرسته کوي څو هلته ورسیږم. تر ډېره حق پک شم، او په دې حالت کې منطق او فکر دواړه ګډ کار کوي، چې دا ترکیب د ښي او چپ اړخ مغزو څخه جوړ شوی دی. د ښي او چپ اړخ مغزو ترمنځ د تګ راتګ اړیکه هم شته. ځینې وختونه انځورګري پای ته رسوم، وروسته مې پام وشي چې بشپړه شوې نه ده، بیا وایم خیر کار پرې کوم. بیا چې هر څه ختم شي، داسې فکر کوم چې لا هم نه ده بشپړه شوې، بیا وایم خیر نن دې همدومره کار بس وي، نور به بله ورځ وکړم، خو باید بې لاس ونه وهم. دا چې د انځورګرۍ کومې برخې ښکلې دي او کومې نه، په ژوره بڼه تغییر کوي. ورته ګورم او په زړه کې وایم چې ځینې برخې ممکن نیمګړې وي، خو که دې نیمګړو برخو کې بدلون راولم، بیا نو اړ یم چې په ټوله تابلو کې تغییر راوړم. او کېدای شي چې په دې وپوهیږئ چې همدا تېروتنه د بې نظمۍ یو ډول دی چې ماته د رښتوني ژوند په توګه ارزښت لري. چیرته چې په رښتوني ژوند کې ګډوډي وي، هلته نو بیا د ژوند امکانات په یو نه یو ډول هم وي. زه د داسې انځورګرۍ سره ستونزه نه لرم چې ځینې عناصر یې وایي شاید دا یوه تېروتنه وي، دا سم کار نه کوي، یا هم وایي هو دا ډېر رښتونی دی، دې ته ژوند ورکوي. همدا یې پرېږدئ چې دا تېروتنه پاتې شي.